د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او چین د ګډ اقتصادي دهلیز اړوند په سوداګریزو توکو بار یو اورګاډی د حیرتان بندر ته راورسید. د دغه اقتصادي دهلیز هوکړه د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او چین هیوادونو د استازو ترمنځ 1401 لمریز کال د وږي په میاشت کې لاسلیک شوې وه. د دې موضوع په اړه جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې نن د دغه اقتصادي دهلیز له لارې 55 کنټینره سوداګریز توکي حیرتان بندر ته راورسېدل. عزیزي زیاتوي چې په دغه کنټینرو کې ټوکر، برېښنایي وسایل، ظرفونه او د موټرو پرزې شاملې وي چې د 20 ورځې په موده کې له چین څخه د بلخ حیرتان بندر ته راورسېدل. این محموله‌ای که فعلا از کشور چین به افغانستان رسید امروز ما شما شاهدش هستیم. تقریبا از خیلی شرق چین است که حرکت کرد و در مدت 20 روز الحمدلله به افغانستان رسید. بزرگترین از اموالی که در محموله است کبابی است که همیشه افغان ها از او استفاده میکنند و همچنان سامان و وسایل برقی است، الکترونیک است، ظروف است، پرزجات است و بعضی چیزایی که همیشه معمولا از کشور چین ما و شما واردات می داشته باشیم و الحمدلله شامل محموله است. د نوموړي په وینا اسلامي امارت د صادراتو زیاتوالي لپاره هم بېلابېل پلانونه لري چې د سالنګ لویې لارې جوړېدو سره به سم منځنۍ اسیا ته د صادراتو کچه څو برابره ډېره شي. د عزیزي د معلوماتو له مخې د تیر حکومت پر مهال له افغانستانه د شاوخوا 350 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي صادرېدل چې دا مهال یې کچه 2 میلیارده ډالرو ته رسیږي. عزیزي دغه راز د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي اړیکې د هیوادونو د پرمختګ لپاره مهمه ګڼي او زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي څو د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. و با مجرد باز شدن سالنگ ما یقین دارم به امید پروردگار ما پیشتر اعلان کردیم که در زون ها ما به خاطر جمع‌آوری و جمع کردن تماما اموال صادراتی ما به کشور چین مراکز میخواهیم که جور بکنیم. بعد از آماده ساختن مراکز ما و انشالله باز شدن دوباره سالنگ و احیای سالنگ به امید پروردگار انشالله ما یقین دارم که صادرات ما خیلی مؤثر میشه به کشور چین و واردات ما همچنان رقابتی میشه. په همدې حال کې مزار شریف کې د ازبکستان هیواد سرکنسل جعفر فتایوف وایي چې هیواد تل افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب مسئولیت ادا کړی او د ښو اړیکو ساتلو لپاره ژمن دي. و همیشه ما همچنین یک همسایه نیک، همسایه با همسایه حق داره. ما همیشه در پالوی شما هستیم، در خدمت شما هستیم و همین چیز حسن همجواری، یک پرینسیپ حسن همجواری همیشه ما انشالله کریم مراعات میکنیم انشالله کریم. بلخوا بلخ کې د خصوصي سکتور مسؤلین د دغه ډول اقتصادي دهلیزونو جوړول د سوداګرۍ پر مخ د خنډونو لرې کېدو برخه کې مهم یادوي او وايي دې سره به راکړه ورکړه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. تقویت تجارت دوجانبه با کشور چین و کاهش هزینه های حمل و نقل و دسترسی به کالاهای جدید و رهایی از وابستگی و بنادر قبلی که مشکلات بود به اون گپ می‌باشم. به خاطر صادرات ما بسیار زمینه خوب مساعد میشه که از این دهلیزها استفاده کنیم، به طریقی آسان به قیمت ارزان مال خود به خارج صادر بکنیم. د یادونې د افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا څلورم ځل دی چې په سوداګریزو توکو بار اورګاډی له چین څخه حیرتان بندر ته سوداګریز توکي رالیږدوي. امان الله عادل، حریت نیوز، مزار شریف.